السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جلیل شیرانی ما راغلی بسکله وهاب چې کوم دی روان دی سعودي عرب له د ټورنمنت جوړ کړی یو په بسکې کښې اوس ټورنمنت جوړ کړی دی په دغه کښې انټري فیس سوري او چا مطلب ډېر سکور وکړ انعامونه به څه شوي ټرافۍ سته نه سته له ده نظر شریک کوو د وهاب. دا خو موږ ټورنمنټ جوړاوی په دغه د عید په ورځ باندې هغه یو کس پکې وفات شو بیا هم شاټ کوي اوس ته پنځمه شپږمه ورځ ته پر یوه خوا هم نه ولاړو کیل نه وکړي نه میلې وکړي به اوس مده ټیم ته شاټ کړی بیا په ټورنمنټ کې کپونه وه هر څه وه خو هغه موږ داسې چل وکړ چې د ټورنمنټ سمه پخه پته نه وه بیا هم بیډ راوړی 2 باله دي او بیډ دی او انعامونه دي په دا کې و ډېرو خلکو ته انعامونه ملا. په ټورنمنټ کې څو ټیمان وو؟ په ټورنمنټ 8 ټیمان وو. په 8 ټیمه کې چې کوم دی ډېرو کسانو ته 1500 انعام هم ملاو شوی دی. نو کسانو ښې چکې وهلې دي. انټري فیس سوري و انټري فیس چې کوم 900 روپۍ هو د باله دی او یو بیټ دی او دا بیټ چې کوم دی او چې کوم ټیم فائنل یو دا ټیم چې کوم دی دغه بیټ دی بیټ چې کوم دی په 3900 روپۍ سوی دی او بالونه په 400 سوی دي. باله دی یو بیټ دی دا هم چې فائنل یو دا به هغه ټیم ته تاسې ورکوئ. دا چې کوم یو فائنل یو دغه ته به دا بیټونه ملاواج او چې چا بوم چې سیم فائنل ولته به دا بالونه ملاواج هغه ته به بالونه مطلب چې فائنل یو هغه بیټ دی انعام به هم ملاو شي کدا چې کم ځینه کسان ښه پکښې ومسلې د هغو ته به انعام هم ملاواج سکور یې ډېر وکړ چک یو لکې داسې بالر به چې هغه به بال ښه بال وکړي هغه به کلاړیان اوټ کړي ډېر هغه ته به ملاواج او چا چک یې ووایي مطلب ډېر رنزونه وکړي هغه ته به هم انعام ملاواج. دا د بسکې کرکټ ټورنمنټ یو خو ماشاءالله د پسرلي موسم د علاقه هم ډېره ښایسته ده موسم هم داسې دی او ډېر ښایسته میچونه وسو موږ دلته له سهاره څخه لګیا یو په وقفه داسې نری باران دی د خوا او شا موسمونه دي او ډېر خلک هم راغلي دي ډېر ښایسته ټورنمنټ وسو ډېر پرامنه ټورنمنټ وسو د وهاب چې کوم دی ډېره مننه یې کوو چې د داسې یو مقلا را جوړه کړه دا خلک یې سره یو ځای کړه. زموږ د پرواړې د سید محمد ټیم چې کوم د فائنل میچ یې وګاټه په فائنل کې دا بیټ وګاټه سید محمد څخه پوښتنه کوو چې تا څه پلینینګ وکړه ډېر مقابله میچ وسو دا ستاسو کرالیان هم کافي اوټ شو میچ په څه پلین وګاټه تاسې کومه ګټوره کار کړی یا داسې پلین جوړ کړی چې تاسو داسې حساب و چې کلاړیان ګردوري هبار وړاندې ډېر کم پاته او دوی چې په منډه کې هم ځان اوټو دی شاټونه یې لګول بیا زه په خپله ووتم دورې کارګردګي مې نه وکړه خو لیکن مال چې وکټ ته تام سي هغه غلام محمد ورته ودرېدو وکټ یې تام کړه میچ هم ترلاسه کړه. دا پیچ یا بیټینګ نه دا د بیټینګ پیچ او تاسو ګردو ته ډېر مبارک شه دغه ټورنمنټ ګټل. کوچ هم را سره دی د دوی کوچ وطن خان دا چې کوم دی زما ټیم دی د پرواړې نمبر 1 ټیم دی ټیم ورکړی دی داسې کسانو راسل دي قابله کسان ګړ د پرواړې نوټ باندې نور علاقو والا مو دوی نمبر 1 ټیم دی ګټه تر سره کا زما له خو مبارکي دوی ته